علماو عادي علماو دا په هر چا باندې د منکر د منع کولو من رعا منکم منکرا فلیغیره یوه مرتبه کې خو موږ د عادي علماو هم راځو. نو علما ورونو، محتسبین ورونو، هر هغه څوک چې تر امر بالمعروف کې رسمي دندې لرئ، دا ملت ډېر دې څه ضرورت لري چې یوه امر ورته کوي یا نهیه کوي په داسې شکل باندې وي چې الله مه کړه چې د موږ مسلمانان ورونه د موږ نه خوابدي نه سي. دا به پوی کو موږ د تاسې د امر بالمعروف په اړه باندې چې په نرمه لهجه باندې وي، د هېچا نه حراس و ترس باید نه وي. اطابق ورته وایي د عالم ته وي ته مې هغه مقرر کړی وي، په رښتیا معنا دې مقرر کړم، وایي په رښتیا معنا مې مقرر کړې وي. چې مقرر دې کړم نو اول چې ته په کومه توشکه ناست دا د ورېښمو ده، تریجیکسه دا ناروا ده، ګوته دې د سرو زرو اچولې دا بله ناروا ده، نه یې منم در سره. نو زه دې تا نه شروع کوم، هغه ورسره ومنله بلکل په دواړو سترګو باندې. نو چې دا موږ د ځان نه شروع کړو، د خپل ملت به را سره ومني. ټول د افغانستان ملت نه غوښتنه کوو، الحمدلله ملت مو مسلمان ده، د افغانستان ملته دا واورئ در سره قسم په الله باندې د افغانستان د دغه حالت چې الله موږ ته د لسګونو کلونو نه وروسته الله عز وجل یو امن راوستلی د ټولې دنیا په